یو سړی چانه چرګه پټه کړې وه، یو سړی چانه چرګه پټه کړې وه چې کور ته یې راوړله، نو خپل زوی له یې ورکړه چې دا چرګه خرڅه کړه. زوی چرګه اغستې ده او چوک ته لاړو، دې خپو کې ایښې ده او بره بره ګوري بل غل پې راغلی دی، هغه چرګه هغه پټه کړې ده. چې کله د سړی کور ته راغی دا زوی، نو پلار یې ورته وویل وایي بچیه په څو دې خرڅه کړه؟ وایي دا جي سر په سر لاړه. وایي څنګه سر په سر لاړه؟ وایي چې په څو دې راوړې و بس هم په هغې لاړه، ته هم پټه کړې وه که نه، بس موږ نه هم چا پټه کړه. او مشرانو به ویل نه چا چا تللی او نه چا چا راغلی. هسې نه چې دا خبرې سر په سر لاړې شي. د دې بیان نه بعد د بیان تذکرې کوئ، کومه خبره وشوه، څنګه وشوه، څنګه به عمل کوم، څنګه به د بچي تربیت کوم، څنګه به د خپلې لور ته د بیبي فاطمې حیا بیانومه. خپلو کورونو کې باقاعده ماحول جوړ کړئ، دا خپل بچي کېنوئ، دا موبایلونو ته مه حواله کوئ. ماشومانو له کارټونان جوړ کړي دي چې د هغې نه لږ غټ دي، هغوی له ګیمونه جوړ کړي چې د هغې نه لږ غټ دي، هغوی له ټیک ټاک ډرامې فلمونه داسې برباد کړو چې د زندګۍ نه خوند ختم کړی دی. دوی را جمع کوي، که جماعت کې مولانا صاحب ترجمه کوي راشئ ورته کښېنئ، خپل بچي راولئ، دوی سره کښېنوئ، انشاءالله د معاشرې بهترین انسان به ترې جوړ شي. راولو به دوی سره به کښېنو که نه انشاءالله، لاسونه اوچت کوي، وعده وکوي دوی سره به کښېنو که نه انشاءالله، د الله حکمونه به منو که نه انشاءالله، د ختم نبوت دفاع به کوو که نه انشاءالله، د ناموس صحابه دفاع به کوو که نه انشاءالله، که د دې دین او اسلام د خاطره د جهاد ټیم راغی نو خپل ځان به قربانو که نه انشاءالله. الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.